زه وایم په الله دې ته قسم خورم که چېرته زموږ دې ملک کې د مولیانو د قرآن او حدیث په صحیح معنو سره خلکو ته بیان کړو که نه نو دا به یو ناشنا معاشره به ترې جوړه شي کومه مسله داسې ده چې هغه قرآن او حدیث کې نشته او زما او ستا ژوند کې د هغه راځي او هغه دې دلته نه وي ګوره څومره یعنې صرف د نور قرآن پرېږده د سورت بني اسرائیل دا یو څو ایتونه بس که ما ورته عملي کړو په خپل ژوند کې م راوستو نو دا ژوند به ټول بدل شي هلته زمونږ مولیانو صاحبانو ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا ستا فرقه جدا زما فرقه جدا او زنده‌باد او مرده‌باد او جلسې دي او جلوسونه دي او لانګ مارچ دی او ملیون مارچ ورته وایي که نه دا ملیون مارچ دی دا لارې کوڅې بندول دي او جومات ورانه وه یعنی مولیان خو دې دپاره دي چې د خلکو په زړونو کې د دې جومات هغه تعظیم څه کي ډېر کي نه نه دلته مولیان لګیا دي الله کور په خپله ورانوي ته به څه توقع کې دې مولیانو نه دا بس راشي مونږ ته وایي تاسو چې دا کومې مسلې بیانوي دا خو هغو نه بیانوي دې ځي مواري دا قرآن او حدیث خو سره پاسې 1400 کاله مخکې هر څه واضح شوي دي اوس یې زه بیانوم ستا مولی نه بیانوي نو ته به ما ته ګوته اوچته که خپل مولا ته به اوچته چا ته به ګوته اوچته خپل مولا ته اوچته هغه نه تپوس وکړه ما نه تپوس مه کوه دا بل اوس ما سره یو کس لګوی تېر شوی نو دا خو هغه مولیانې نه بیانوي ما نه ولې تپوس کوې چې هغه مولیانې نه بیانوي د هغوی نه تپوس وکړه مولیانو تاسو یې ولې نه بیانوئ ما خو خپلې ذمهواري پوره کړه چې بیان یې مې کړه زما خو شکریه ادا کړه داسې ناشنا قوم دی چې تا ښه وکړو حق دې واضح کړو نو اوس تا نه تپوس کوي هغې ولې نه بیانوي زما د دې سره څه کار چې هغې بیانوي که نه بیانوي خو ته ما ته دا ووایه چې مولوي صاحب مفتي صاحب شیخ صاحب شکریه ډېره مننه الله دې برکتي ژوند درکړي موږ ته د حق واضح کړو بیا په هغه پسې لاړ شه دویم نشست د هغه سره واخله وایي تا ولې دا حق نه بیانوه موږ ته نو دې ته ورته حق هم بیان کړه ښه ورسره مو وکړه بیا تا ته وایي نو هغې ولې نه بیانوي دا بعض خبرې سړی په تعجب کې وایي دا کوم عقل دی لکه اوس یو سړی ما ته ووایي چې ته نشې مه کوه نشې مه کوه دا نشه چې دی بدن تباه کوي زه ورته به جواب کوم نو دا خبر ما ته زما استاد ولې نه کوله او دا زما پلار ولې نه کوله او زما تره ولې نه کوله دا کوم ځای حساب دا که تا د څومره ښه سره وکړو نصیحت یې ته وکړو ته الټه سړی راګیری چې پلانې ولې نه کوي دا ولې نه تپوس کوه تا ولې ما ته نه وي یعنې دومره ښایسته نصیحتونه دا کوم چې موږ لګیا یو وایو که زمونږ دې مولیانو شتي پکې خو لږ دي کوم چې بیانې هغه لږ دي که زمونږ دې مولیانو ټولو اتفاق په قرآن او حدیث باندې کړی وی او موږ ته یې دا ښایسته ښایسته درسونه بیان کړی وی زموږ معاشره به اوس په کومه درجه کې وضع دا دې ځکه الله ونه وي فلا یسرف فی القتل په قتل کې به زیاتۍ نه کوي کوم مولا هلته دا مسلې بیان کړي چا رد کړی دی په سوره باندې چې دا نشتي چا رد کړی دی په دې باندې چې د یو په بدل کې به ورور نه وژني پلار به یې نه وژني تره به یې نه وژني د ډېرې د یېرې نه یې بیانولی نه شي دا مولیان بیانولی نه شي داسې نه وایي سبا در پس امام مړ کړي نو چې کوم مولا د قوم دانو ته په لالچ کې نه شي لکه زه د دې دپاره نه یم چې زه یو کس په ما باندې رد کړی و مولا مولیانو هم څه کار نه اکثر د دې نو بیا ځان له بس اوس خو موبایل راوتي کیمره کې کیني او رد وکړي په ما باندې یو مولا رد کړه وایي دی زموږ په دې دانو پورې نښتی او د هغې وجه دا دی چې دا د تکبر دی او دی په خپله ډېر مالداره دی نو موږ غریبانه مولیانو پسې راغستی نو جواب د هغې مسلې دا دی چې موږ په دې رد نه کوو چې ته رزق خورې موږ په دې رد کوو چې د دې رزق دپاره ته دین پرېږدې او حق پرېږدې په دې رد کوو دانې خورې که پیسې خورې که ډالرې خورې که ریالونه خورې که جیداد اخلې خپله مرضي ده چې څه کې کوو موږ په دې رد نه دی کړی
موږ رد په دې کوو چې بیا ګوره د دې پیسو سره او دانو سره دومره محبت مه کوو چې د هغې د لاسه بې حق نه بیانې. موږ په دې رد کوو. او دا رد صحیح دی که غلط دی؟ دا صحیح دی. او دا په دې دلالت نه کوي زه مالداره یم. زما خپل ځاني وتحبون المال حبا جما. الله تاسو ټول د مال سره محبت کوئ. زما د مال سره محبت دی. زه به غواړم چې ما سره پیسې وې، ما سره دا وې، ما سره دغه وې. خو الحمدلله د دغه پیسو د لاسه حق نه پټومه چې یاره د پلانې مالداره دی یا د پلانې خان صاحب دی او د ملک صاحب دی او د پلانې صاحب دی او د علانې صاحب. الحمدلله عام نصیحت خو کوم یوازې ورته هم نصیحت کوم، مخامخ ورته یم په تا کې دا کار غلط دی. رزق د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. عزت ورکول د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. او مرګ او ژوند د چا لاس کې؟ د الله په لاس کې. نو بیا د مخلوق نه یره د شي چې هغه الله رزق درکوي څوک نشي بندولی، چې هغه الله عزت درکوي څوک ذلت نشي درکولی، چې هغه الله دې نه وجني د ټوله دنیا دې نشي وجلی. موږ په دې رد کوو. خفه شو موږ به د خپلو عوامو باندې ورب الکعبه موږ به د خپلو عوامو باندې موږ زړه سوځي. د دې مولیانو په لاس کې ورغلي دي چې هغوی ورته بېهوده خبرې، هغه خبرې چې هغه د قرآن او حدیث خلاف دي، کمزوري مسلې ورته بیانوي. زموږ به د عوامو زړه سوځي. دا خو زه هم کولی شم چې په کور کې په ارام کښېنم او ډډه ولګوم. ماسخوتن منځه نه بعد زه تاسو دلته درس کوم، بیان کوم. زه د دې په ځای بل ځای ته هم تللی شم، زه خوب هم کولی شم، زه د ملګرو خواله هم تللی شم. د یو نیم درس کې کښېني ځان ورته ډېر دغه ښکاري چې زه د درس کې ناست وم. ستا نه زما دا کار ډېر ګران دی. ته صرف ناسې ډډه یې لګولې ده. موږ درس تیاروو، بیا بیانوو او بیا به د قیامت پورې جواب هم ورکوو. موږ چې مورینې غټې دي، ته دې ډډه یې لګولې په ارام ناست یې پوس قالین او بیا راوځي ځان ته ته داسې دینداره ښکاري چې یاره زه یو بس نن درس کې ناست وم. زما دغه علماو ته د مولیانو ته دا نصیحت دی چې نور د الله نه ویرېږي، د خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي. او تاسو ته هم دا نصیحت دی چې د خپلو علماو ته مولیانو ته ووایه مولوي صاحب موږ ته سوچه قرآن او حدیث بیان کوي چې زموږ د ژوند ښایسته شي.